د پوهاوي درنو اوریدونکو ستړي مشئ. د پوهاوي د پودکاسټونو په لړ کې نن راته لیکوال او ژباړن ډاکټر ریسا ستانکزی پر راز کتاب را سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب سلامونه او درنښت. پښتو ته د راز کتاب د ژباړلو پریکړه دې ولې وکړه؟ کومه اړتیا دې تر سترګو شوه چې په نړیواله کچه دا مشهور اثر را پښتو کړې؟ سلامونه. د 2000 کال له پیله د سلف هیلپ یا له ځان سره د مرستې یا د ارواپوهنې یا ځان د ارواپوهنې په هکله دغه بحث ډېر مطرح شو او په دې هکله وروسته ډېر کتابونه ولیکل شول چې یو پکې همدا د راز کتاب و. دې پریکړه ما ځکه وکړه چې ومې لیدل چې دغه کتاب په ډېرو ژبو ژباړل شوی ده او ډېر لوستونکي لري. نو ما فکر وکړ چې کېدای شي پښتنو ته هم یوه ښه سوژه وي، ځکه پښتو کې دغسې آثار ډېر کم وو. خو البته دغه کتاب په دې معنا نه ده چې کوم علمي یا ساینسي تچ نه لري، اساس نه لري، بلکې دا د تجربو، شواهدو او د کارپوهانو یا د ارواپوهانو او دغه راز د ټولنپوهانو د تبصرو او مشورو په اساس لیکل شوی دی چې لومړی یو فلم جوړ شو او لږ وروسته دا کتاب ولیکل شو. د کتاب حتمي نه ده چې کتاب باندې سړی پوره باور وکړي. دا خبره باید لوستونکی په ذهن کې ولري. هر کتاب سړی لولي باید د شک په سترګه ورته وګوري او وګوري چې څومره دا کتاب له منطق سره برابر ده، څومره دا کتاب ممکنه ده چې ما په ژوند کې تغییر او تحول راوستلی شي. خو اساسي خبره دا ده چې کله چې ما په وخت کې وکتل چې د مونږ لوستونکي معمولاً چې کله کوم شی لولي په پټو سترګو په باور کوي، نو دغه د شک پیدا کول او دغه دا چې ولې باید په دې کتاب باور وسي، دا د لوستونکي کار ده. لوستونکی باید په دې کې شک وکړي او وګوري چې آیا دا واقعا دا کار کیدونکی دی که نه دی. نو کتاب چون ډیر مشهور او په ډیرو ژبو ژباړل شوی و، نو ځکه ما هم پښتو ته وژباړه. ډاکټر صاحب راز ما لوستی او تر دې حده مې خوښ شوی چې له محتوای د خپل ژوند په تجربو کې د تومنې په توګه استفاده وکړم. خو دلته به غوره وي چې له تاسو د دغه کتاب پر هغه اړخ خبرې واورو چې تر اورېدو وروسته د راز لوستل هیڅ میس نشي. ګورې، د راز کتاب د یوې انرژۍ په هکله خبرې کوي، د یو فکر په هکله خبرې کوي چې کله انسان ته یو فکر پیدا سو نو هغه فکر که وپالي، هغه د جذب قانون عملي کړي، نو هر څه چې وي لاسته یې راوړلی شي. دا خبره ډېره مبالغه هم ښکاري کله ناکله، خو تر یو حده پورې ممکن سمه هم وي، ځکه چې د مونږ د مذهبي او د اسلامي قوانینو په اساس هم انسان خدای دا توان او دا فکر ورکړی دی چې هر څه وغواړي هغه لاسته راوړلی شي. بل پلوه که تاسو پام وکړئ د کوانتوم د فزیک په اساس هر هغه شی یا هر هغه ماده چې وجود ولري شاوخوا یو انرژي شته. نو انسان هم د یوې ژوندۍ مادې په اساس چې یو ژوندی جسم ده، په تیره بیا په مازغو کې ډېر سیګنالونه کته پورته کیږي، نو دغه انرژي د انسان پر شاوخوا موجوده وي. اوس دا په دې پورې اړه لري چې ته دغه انرژي نه څنګه استفاده کوې، کوم افکار، کوم فکرونه، کوم شی په دې انرژي سپروي او نور ته خپروي یا ته خپله یو شی تر لاسته راوړې. نو دا کتاب له دې امله هم اهمیت لري. زه فکر کوم لکه چې مخکې ما هم په بلې مخکنۍ پوښتنه کې وویل، حتمي نه ده چې دا کتاب باید 100% کې په باور وشي، خو تجربو ثابته کړې ده او ډېر نور ټیسټونه ازمایښتونه هم سوي دي چې کله انسان یو فکر ولري، هغه فکر وپالي، ځکه چې زموږ اعمال د موږ د فکرو په اساس بڼه خپلوي. نو طبیعي خبره ده چې څومره فکر سالم وي، څومره شاوخوا د هغه انرژي مثبته وي، څومره یو شی ته په اخلاص وغواړې نو خدای درکوي. دا د خدای تعالی یا دا د کائناتو هغه یو قانون هم دی. هغه کسان که تاسو کتلی وي، کوم کسان چې شتمن وي، که دوی بیرته بېوزله سي یو وخت بیرته شتمن کیږي، ځکه چې د دوی فکر، د دوی مفکوره، د دوی د جذب سیستم هم دغسې ده، دوی همغه شي پسې ګرځي چې ډاکټر صاحب راز دې په څومره موده کې وژباړه؟ وخت به یې خامخا نیولی وي. نو زه چې هر کتاب ژباړم نو اول طبیعي خبره چې لولم، خو د راز کتاب په هکله یو بله استثنا دا هم وه چې ما دا یو وارې په فارسي ولوسته، ومې کتل چې فارسي کې ځینې تېروتنې وې، بیا مې په انګلیسي ولوسته
لغه وروسته مې د یو فلم وکوت نو بالا د چې دا فلم مې وکوت په انګلیسي مې ولوسته نو ومې چې دا کتاب د ژباړلو وړتیا لري او ټولنې ته په کار ده په تیره بیا په دغه برخه کې چې د ځان جوړونې یا د سلف هیلپ په نامه یو برخه ده چې ټول دنیا کې یو خاصه برخه ده ډېر کتابونه پرې لیکل شوي خو له بده مرغه په افغانستان کې خاص توجه ورته نه ده شوې نو په هغه وخت کې تقریبا 2008 کې اتم کې ما دا کتاب وژباړه نو فکر کوم ما پرې تقریبا شپږ یا اووه میاشتې تېرې کړې ځکه خو لږ وخت یې وغوښته ځکه چې ما څو وارې ولوسته اووه مې ژباړه بیا مې وکوت نو شپږ میاشتې اووه میاشتې کې ما دا ژباړلی ډېره مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب د راز کتاب له ټولګي یا په ساده توګه که ووایم په دې ډله کې یا د ته ورته خو ځینې نور کتابونه هم شته چې تا به خامخا لوستي هم وي خو پښتو ته یوازې همدا یو ګټور کتاب راوژباړل شو یا که په نورو باندې اوس یا په راتلونکي کې کار کوئ څنګه لکه چې مخکې وویل په 2000 کال کې د ځان جوړونې یا د سلف هیلپ په هکله کتابونه په نړیوالو برخو کې ډېر مشهور شول دغه وروسته ډېر کتابونه په دې ولیکل شول خو ما یوازې دغه کتاب په دې برخه کې لیکلی دی بیا وروسته ما داسې فکر وکړ چې د دې لپاره چې سړی ځان وپېژني یا له ځان سره مرسته وکړي په ارواپوهنې برخه کې یا د ځان جوړونې په برخه کې نو غوره دا ده چې سړی خپله اناټومي خپل فیزیولوژي او خپله د بدن هغه جوړښت وپېژني چې څنګه کولی شي بدن څنګه سیستم څنګه کار کوي او څنګه فعالیت کوي او څنګه کولی شي سړی ځان بدل کړي یا ځان بهتره کړي نو ما لږ وروسته په دې 2-3 کلونو کې په دې هکله ډېر فکر وکړ نو ځکه مې د مازغو د اناتومۍ په هکله او د مازغو د جوړښت په هکله یو کتاب ولیکل چې په وروستیو کې خپور شو او اوس هم د ماشومانو د اخلاقیاتو او د ماشومانو د مازغو د جوړښت او ودې په هکله د یو بل کتاب په لیکلو بوخت یم فکر کوم تر دې مخکې چې سړی د ځان جوړونې په فکر کې اوس اول ځان پیژندنه وکړي چې کله ځان سړی وپېژني د خپل بدن اناټومي او فیزیولوژي ښه وپېژني څنګه بدن فعالیت کوي څنګه بدن کار کوي څه رقم سړی کولی شي چې دغه جوړښت نه استفاده وکړي او څه رقم سړی کولی شي خپل فکرونه بدل کړي فکر کوم که سړی خپل ځان ښه وپېژني او خپل د بدن اناټومي او جوړښت ښه وپېژني نو ځان جوړونه هم اسانه ده نو زه اوس په دې برخه کې کار کوم یو څه موده ځکه دا زما مسلک سره هم ډېر تړاو لري نو له وروسته به بیا که ژوند و په دې برخه کې نور هم کار وکړم ډېره مننه ډاکټر صاحب کور دې ودان ډاکټر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د پوهاوي اوریدونکو ته څه ویل لرئ په ځانګړې توګه د همدې موضوع یعنې راز کتاب په اړه په هره برخه کې د ما لویه غوښتنه همدا ده یا ما لویه هیله همدا ده چې پښتانه لوستونکي یا افغان لوستونکي تر دې وړاندې چې یو کار وکړي باید د شک لمنه خپله پراخه کړي په هر کتاب په هر شي کې چې دوی لولي او ګوري بهتره ده په پټو سترګو ونه مني که هر څه وي که هغه علمي مطالب وي ځکه چې د انسان د ودې او پرمختګ راز په شک کې دی په پوښتنه کې دی نو هیله مې دا ده چې د هر کتاب ولې حتی هغه کتابونه چې ډېر پلورونکي کتابونه دي هغه کتابونه چې ادعا کېږي چې دې نه بل ښه کتاب نشته هغه هم باید په پټو سترګو ونه منل شي ځکه هیڅ شی کامل نه ده انسان د ودې په حال کې ده انسان د ودې لپاره پوښتنو ته اړتیا لري شکونو ته اړتیا لري نو هیله دا ده چې لوستونکي د شک په سترګه وګوري هر څه ته ولولي او پوښتنې وکړي دا طبیعي خبر ده هغه کسان چې ډېرې پوښتنې کوي هغه ډېر تکړه او هغه ډېر وارده خلک دي هغه کسان چې پوښتنې نه کوي هغه کسان چې شک نه کوي په یو شي نو هغه د پرمختګ هیله په هغوی کې کمه ده او بله مهمه خبره د فکر ازادي ده څومره چې انسان فکر محدود کړي هغومره د انسان د ودې امکانات بیخي نشته اوس په 21مه پیړۍ کې د حفظ د لوستلو د پخوانۍ طریقې له منځه تللې دي اوس د راودو د بل سره د کار کولو طریقې دي او بل ته د زغم او د پوښتنو او د مسایلو د مطرح کولو وخت دی یو انسان اوس په تنها ډیر کار نشي کولای ټول کارونه اوس په ډله ییزه توګه کیږي په یو جمع کې کیږي په ټیم کې کیږي نو بهتره دا ده چې هر مسله هر شی چې مطرح کیږي هر شی چې لولي
په یو جمع کې ولولي، مطرح کې پوښتنې پیدا سي، نو هغه وخت کې انسان کولی شي چې پرمختګ هم وکړي. فکر کوم د لدی وروسته د هغه پخوانۍ طریقې د تعلیم چې ویل به یوازې زده کړه وکړئ، حفظ وکړئ، معادله د ریاضي حل کړئ، یا دا وکړئ، دغه ډېره زیاته ګټوره نه ده. نو هیله دا ده چې د نویو تعلیمونو په اساس یا د نویو رودو په اساس زموږ ځوانان د تعلیم برخه کې کار وکړي او زده کړه وکړي، که هغه د ارواپوهنې په برخه کې، که هغه طب په برخه کې، یا که نورو برخو کې هم وي. که څه هم تر اوسه پورې د ارواپوهنې په برخه کې ساينس ډیر پرمختګ نه ده کړی، په دې معنا چې ارواپوهنه لا هم په تجربو، د مریض په پوښتنو، په جوابونو او د مریض د حال په بیان پورې اړه لري. خو له دې سره باید سړی په ډیر پراخ، یعنی په ډیره پراخه پیمانه او په ډیره وسیع شکل باندې یو موضوع وڅېړي او نورو سره شریک کړي. په دغه حالت کې سړی د پرمختګ لپاره زمینه برابروي.